قرار است وزیران خارجه ناتو و شریکانشان بر تعهد ناتو مبنی بر تمویل نیروهای افغان تا سال 2024 مهر تایید گذارند و همچنین از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها نیز پشتیبانی کنند. در آغاز می‌خواهیم با آقای شریف حسنیار خبرنگار آریانا نیوز از بروکسل پایتخت بلژیم معلومات داشته باشیم. آقای حسنیار سلام بر شما. میشه در مورد نشست که امروز برگزار شد معلومات با ما شریک بسازین؟ آیا دقیقاً سرمنشی ناتو وضعیت افغانستان چالش برانگیز خواند چنانچه در روز دوشنبه در نشست خبری خود این موضوع را بیان کرد؟ تشکر اسرت. سلام به شما و سلام به میهمانانتان و همچنان یک سلام به بینندگان آریانا نیوز. بله، نشست دو روزه ناتو امروز رسما در بروکسل مقر ناتو برگزار شد. این نشست به 2 روز ادامه پیدا میکنه. روز اول این نشست کشورهای عضو ناتو در مورد مشکلات داخلی ناتو، بودجه ناتو، مسائل اوکراین و مسائل مرتبط به جهان بحث رایزنی میکنه. در روز دوم این نشست که سر افغانستان تمرکز داره، بیشتر سر مسائل عمده و اساسی افغانستان بحث و رایزنی میشه. مسائلی که ما تا بالا به او دست یافتیم که در این نشست بحث رایزنی میشه، اما تمدید حضور یا تمدید پیمان یا تجدید پیمان ناتو از به خاطر حضورشان در افغانستان. قسمی که دبیرکل ناتو دیروز در نشست خبری خود واضح و آشکار گفت که هزینه برآمدن ما به مراتب سنگین‌تر است و هزینه بودن در داخل افغانستان به این لحاظ نیاز است که ما تا یک زمان محدود یا تا یک زمانی که صلح در افغانستان نبه ما در افغانستان باقی بانیم. مورد دیگه که قرار است فردا در او نشسته که روی افغانستان اختصاص یافته بیشتر بحث مسائل صلح و انتخابات افغانستان است. این دو مسائل خیلی مهم و اساسی از این نشست. در قسمت انتخابات دبیرکل ناتو در نشستی که امروز داشت با خبرنگاران و در آغاز نشست سران ناتو تاکیدش بری بود که ما انتخابات را در افغانستان می‌خواهیم که سراسری باشه، انتخابات شفاف باشه و انتخابات باشه که افغان‌ها تصمیم بگیره زمان برگزاریشه که چه زمان باید انتخابات برگزار شه. و در مورد شفافیت انتخابات گفت که حکومت افغانستان، نهادهای برگزار کننده افغانستان خوب است که از انتخابات پارلمانی که چند ماه پیش افغانستان داشت از او درس‌های گرفته باشه، نکات ضعف خود اوجا متوجه شوند و در انتخابات ریاست جمهوری کوشش شود که انتخابات سراسری همشمول و شفاف برگزار شود. در عین حال مورد دیگه که در مورد انتخابات رویش تمرکز کرد تامین امنیت انتخابات بود که به گونه سوالیه باقی ماند که دبیرکل ناتو به او اشاره کرد که انتخابات باید برگزار شود، مایی که حکومت افغانستان توانایی تامین امنیت سراسری زیر دار یک بحث است. مورد دیگهش از لحاظ لوجستیکی آیا حکومت افغانستان و کمیسیون آماده است که انتخابات گارانتی کنه. این موارد بود که بیشتر در بحث انتخابات مطرح شد. اما در بحث سال که مهمترین تاپیک وزرای خارجه ناتو شاید فردا در مورد افغانستان باشه است که در بحث صلح گفت که ما از روند صلح حمایت میکنیم که با مالکیت خود افغان‌ها باشه. بدون شک روند گفتگوهای صلح که آغاز شده مورد حمایت و استقبال ما است. صلح را ما میخواهیم در افغانستان که در او تمام جریان‌های سیاسی و نظامی در افغانستان دخیل باشه و آینده از او صلح آینده خوب و مؤثر باشه بر افغانستان. آقای حسنیار، موضوع تاکید کردن بر مالکیت افغان‌ها در صلح افغانستان مورد بحث یا محراق گفتگوی وزرای خارجه افغانستان شاید فردا باشه، ولی نمیدانم این بحث‌ها هم صورت گرفت که همزمان دوباره حرکت آقای زلمه خلیلزاد به پاکستان و به کشورهایی که ذی‌دخل در مسائل صلح افغانستان هستند و رسیدنشان به پاکستان با گروه طالبان از نزدیک دیدار میکنند، در حالی که اینجا مالکیت افغان‌ها زیر سوال قرار میگیره. بارها شورای عالی صلح از این موضوع نگرانی نشان دادن که ما در مسئله گفتگوهای صلح شریک نیستیم.
دقیقاً در این مورد بحث آقای ینس استولتنبرگ در وکیل ناتو صحبت‌های شمی بود که نقش جامعه جهانی باعث تسهیل کننده مذاکرات صلح می باشه، یعنی جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا، کشورهایی که در پروسه صلح از آدرس ناتو یا کمک میکنه، همکاری میکنه، نقش تسهیل کننده را داره. اما این خود افغان هاست که در بین خود بشینن به یک توافق برسن، یک توافقی که در او تمام افغانستان مردمش خود شامل ببینن. وضعیت افغانستان چالش برانگیز خوانده منشی ناتو، به خاطری که چی اقدامات در نظر گرفته شود. خب شما گفتین که فردا در مورد افغانستان صحبت خواهد شد و وضعیت امنیتی هم چالش برانگیز است. چطور؟ خب در نشست خبری خود که امروز داشت و بله وضعیت افغانستان چالش برانگیز گفت و روی از این تاکید کرد که نیروهای ناتو در کنار نیروهای امریکایی و حمایت قاطع در پالی نیروهای امنیتی افغانستان تا یک مدت میمانه تا اینکه بتانه وضعیت بهتر بسازه. و در پالی از این در مورد حضور داعش گفت که ما به هیچ صورت داعش اجازه نمیدیم که رشد کنه و سایه فعالیت‌های خود وسیع بسازه و یک تهدید کلان به تمام مردم افغانستان شود و مخاطر نیروهای ناتو تا سال 2024 حمایت مالی و نظامی خود به افغانستان می‌رسانده باشد. امروز سوال شد در موردی که چرا هزینه ماندن، هزینه بیرون شدن زیادتر است نسبت به هزینه ماندن در افغانستان. اگر در صورتی که گفتگوهای صلح به نتیجه بده، پیش شرطهای طالبان هم شاید به خروج امریکا و یا هم به ضرب الاجلی که طالبان یک وقت تعیین بکنه چی معنا داره؟ خب بدون شک وقتی که میگه هزینه ماندن ما با مراتب بهتر است نسبت به برآمدن ما، خب تاکیدش بر از این است که ما یک بار دیگر افغانستان نمیگذاریم که بلانه های امن حراس افغانی مبدل شود و از اونجا شهرهای ما، مملکت های ما که عضویت ناتو را داره مورد تهدید قرار بگیره. و دقیقاً صحبت شمی بود که ثبات در افغانستان به این مفهوم است که ثبات در بسیاری از کشورهای دنیا است. با اون لحاظ بسیار زیاد مهم است که نهاد افغانستان بانی نسبت به یک از افغانستان برایم، یعنی با برآمدنشان از افغانستان یک بار دیگر تبدیل میشه به لانه‌های امن حراس افغانی و تروریسم که از منطقه و جهان تهدید خواهد کرد. و در مورد صلح که شما گفتین که صلح بدون شک آنچنان که شما هم در جریان هستین در سفرهایی که دکتر خلیلزاد هم به منطقه داشت، بحث خروج بحث است که نیروهای البته گروه طالبان مطرح میکنه در جریان مذاکرات خود با نماینده صلح امریکا و همچنان با کشورهایی که زیر اخر از قضای صلح افغانستان. اما اینجا بحث بیشتر تمرکزش سر خروج نیست، بحث بیشتر سر از این است که چطور میتونن قضیه افغانستان به گونه مسالمت آمیز و به گونه حل شود که دیگه از برآیندش خشونت نباشه. تفاوت این نشست با نشست‌های دیگر ناتو در چی می‌بینین؟ این نشستی که برگزار شده و قرار فردا آخرین روزش برگزار شده. خب بیشتر نشست‌های وزرای خارجه ناتو اما محور تمرکزش بیشتر بر مسائل سیاسی است تا اینکه مسائل نظامی باشه. از این لحاظ از آدرس حکومت افغانستان هم آنچنان که افغانستان عضویت ناتو را نداره، اما از آدرس افغانستان صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این نشست اشتراک کرده. بیشتر اما ارزش از این نشست تا نشست‌های دیگه یا تفاوت از این نشست تا نشست‌های دیگه همی است که در این نشست بر روند صلح تمرکز زیادتر میشه و دیدگاه و نظریه کشورهای که عضویت ناتو را داره بدون شک شنیده میشه و به یک نتیجه که بتونه بازو را به افغانستان و جهان شریک بسازن خاطر رسیدن. بسیار تشکر، سفرها بخیر. شکر باشه. بحث ادامه میتیم با آقای محمد عارف کیانی ارکان ارب، آقای ذکریا عضو مجلس نمایندگان و آقای جمال ناصر اصولی آگاه سیاسی. بسیار خوش آمدین. تاسو ډیر ښه راغلیسئ. له تاسو نه به پیل کړو. دقیقاً دا ناسته د افغانستان لپاره به څومره ګټور وي؟ حال دا چې په درې محوره باندې خبرې کیږي: ټاکنې، سوله او همدارنګه د افغانستان د امنیت وضعیت. د ټلویزیون لیدونکو او د میز ګډونوالو ته درناوی. ګورئ د ناټو دغه ناسته د افغانستان لپاره
یوه ډیره مهمه ناسته ده. دوی به هغه پخوانۍ ژمنې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړوند کړي هغه به بیرته تازه کړي. دوی پخوا ویلي وو چې د 2024 کال پورې به د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه تجهیز کړي. دوی ته به د هر نګانه یا معاشات دي، تجهیزات دي، وسلې دي، دا هغه څه دي چې د افغانستان اوس په کار دي. دا وعده او ژمنه به بیرته دوی تازه کړي او وبه وایي چې موږ د افغانستان تر څنګ ولاړ یو. دا د افغانستان لپاره ښه زیری دی، چون د افغانستان دولت تر اوسه په خپلو پښو په هغه ډول نه دی ولاړ څنګه چې توقع کیږي او څنګه چې په کار ده چې یو هیواد باید په خپلو پښو ولاړ وي او خپل امنیتي او ملي ځواکونه تجهیز کړي. د یو هیواد دپاره څنګه چې په کار ده چې باید هغه ځواکونه حمایه شي، هغسې تر اوسه زموږ دولت نه دی توانېدلی. زموږ عملاً په جګړه کې یو دلته. تاسو پوهیږئ چې طالبانو سره څنګ کې نورې ډلې په لساوو نورې ډلې دي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي او اوس هم عملاً په جګړه کې. زموږ امنیتي ځواکونه هم په هغه ډول چې په کار ده نه دي تجهیز شوي او په خپل مټ هم تر اوسه دغه کلونه وشول چې د افغانستان د امنیت ارضي څخه دفاع کیږي او دلته د افغانستان امنیتي ځواکونه خپل سرونه خیندي. نو دې ترڅنګ د ټولو ترڅنګ موږ د دوی د تجهیز دپاره، د دوی د معاشات دپاره داسې څه نه لرو چې موږ د خپلو منابعو څخه هغه پوره کړو. په دې باندې باوري یاستئ چې ناټو په خپل ژمنو ولاړ ناټو نه ده؟ حال دا چې په تیرو کلونو کې دا ژمنتیا وه له ناټو سره چې افغان هوایي ځواکونه باید سمبال کړي او هغوی ملاتړ کړي، دا کار ونه شول. په ډېر وضعیت کې موږ له دوی ملي اردو په ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او دوی خپل پاتې کېدا تر 2024 کاله پورې وایي. دا څه معنا ورکوي ښاغلی؟ ګورئ، هر هغه هیواد ته چې بهرني ځواکونه راځي دوی په هغه ډول صادقانه پر مخ نه ځي څنګه چې په کار ده. ډېر کم هیوادونه به وي چې دوی نورو هیوادونو ته ورغلي دي، هلته نظامي حضور لري او دوی د هغه هیواد چې دوی ورغلي دي ملي امنیتي ځواکونه هغه سطحې ته ورسوي چې نور دوی ته ووایي چې تاسو دلته نه یې په کار. د ناټو او امریکا چې یو جزء دی، تاسو پوهیږئ چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه سره یې تر یو حده جفا کړې. 18 کاله وشول چې دوی باید د افغانستان اردو هغسې تجهیز کړې وای چې په کار وه. دوی تجهیز نه کړه. دوی زموږ هوایي پوځ په هغه ډول چې په کار و تجهیز یې نه کړه. تاسو پوهیږئ موږ هغه زاړه هلیکوپټر چې درلودل د هغې څخه استفاده کوو. دقیقا. اوس تاسو د خپل په خبرو په پیل کې دا ول خوشبیني وښودل چې موږ د دغه ناستې لپاره خوشبین یو. ګورئ، د نش نننې هم ښې دي. موږ تاسو یوه اصطلاح لرو، هر څه چې په لاس راځي د دوی څخه دا زموږ په کار دي، که لږ یا ډېر. دوی د افغانستان اردو نیم ژوند ساتلې ده. موږ وایو چې د افغانستان سیاسیون، د افغانستان ملت او خلک د دوی څخه باید هغه څه وغواړي چې زموږ په کار دي. دوی باید هغه چیکي کلاشینکوف چې د افغانستان پولیسو ته یې ورکړي وي هغه واخلي. هغه زموږ نه دي په کار چې بندېږي. هغسې وسله ورکړي چې د نورو هیوادونو د پولیسو سره دي او د اردو سره دي. اوس نیوکه همدا ده چې نه ورکوي. اوس نیوکه همدا ده چې هغه خپل ژمنې نه پوره کوي. اوس ګوري که مونږ د ډېرو بهرنیانو هغه لکه ایران، پاکستان، نور هیوادونو چې تر فشار لاندې یو یا د دغه افغان حکومت د مخالفینو تر فشار لاندې یو، دوی وایي چې تاسو د ناټو نه مرستې ترلاسه کوئ. که مرسته افغان حکومت نه ترلاسه کوي نو دا په څه معنا ده؟ ګورئ، د ناټو نه د افغانستان دولت څنګه چې په کار ده هغسې مرسته نه ده ترلاسه کړې. ما وویل چې صادقانه ډول نه ده. هغه څنګه چې په کار وه هغسې دوستانه مرستې نه دي کړي
شوي دي. زه وایم چې بدون د دوی د مرستو څخه زموږ اردو اصلا پر مخ نشي تللی، پاشل کیږي، چون موږ د دوی معاشونه هم نشو پوره کولی. موږ د دوی مرستو ته اړتیا لرو، مګر څنګه چې په کار ده هغسې مرستې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو سره نه دي کړي. دوی د 2014 کال د 2024 کال پورې ویلي د افغانستان اردو ته به هغه یو معیار ښودلی د په هغه معیار او په هغه شمېر به الوتکې او هلیکوپټرې ورکوي. ولې د دې نه مخکې دا کار نه کوو؟ افغانستان عملا په جګړه کې دی او دې ته اړتیا لري. موږ هوایي پوځ ته یعنې لوی ضرورت لرو، لوی اړتیا لرو په اوس کې. دوی باید دا کار کړی وای. نو تاسو باور یاستئ چې تر اوسه پورې ونه کړل، پس له دې نه به یوکړي؟ تر یو حده چې دوی ویلي دي هغه کومکونه به وکړي، زه پوهېږم، خو موږ وایو چې تر دې ډېر کړي وای. موږ اړتیا لرو تر دې ډېر. ضعف چی ګوري؟ په دوی ژمنتیا کې ستونزه ده؟ دوی ناغړي کوي که نه؟ د افغان حکومت کې دومره ظرفیت نشته چې دوی هغه کومکونه ترلاسه کړي او په ښه ځایونو کې ورنه ګټه واخلي. ګورئ، د افغان حکومت د هغې ورځې چې طالبان تبعید شول تر ننه پورې کوم اشخاص چې راغلي دي او دوی په واک کې دي، احمد و محمود، د دوی ضعف او نه ضعف په هغې که ونه غږیږو، یو شی ویلی شو چې ناټو خو د لیده چې د صفر څخه دلته حکومت په جوړېدو شو. موږ میز و چوکۍ نه درلوده، د صفر نه شروع وشوه، هغه په جوړېدو شو. موږ دلته قلم نه درلود، موږ د قلم د لیکلو لپاره کاغذ نه درلود، موږ هېڅ نه درلود. تاسو پسې ډېر پیسې هم لیکل شوي، یعنې زه څه وایم، دومره میلیارډونه ډالر راتلل دا به ډېر تغییرات راوستلی شول. ګورئ، یعنې دوی باید په هغه ځای کې مرسته کړې وای چې په کار وه. زموږ دا نه وه په کار چې موږ ته د بیا رغونې پروژې په بې ځایه ځایونو کې، لکه چې په ډېرو ځایونو کې بې ځایه پروژې پلې شوې او د افغانستان د خلکو په کار نه شوې. هغه پیسې د راخیستل شوی وای، زموږ امنیتي ملي ځواکونو ته په تجهیزاتو لګول شوی وای، په وسلو دې لګول شوی وای، په هوایي ځواک دې لګول شوی وای. ګورئ، دوی په شرایطو پیسې درکوي، دوی تا ته مفت پیسې نه درکوي. شرایط دا دي، یوه پروژه درکوي چې مثال 500 میلیونه ډالر، دا 500 میلیونه ډالر موږ یوازې ستاسو د وسلې، کمې وسلې، کلاشینکوف، توپنچه، فلانی د دې د رانیولو لپاره درکوو، په دې ته بل څه نشي کولی. مثال بله پروژه درکوي یا نور پیسې درکوي، فنډ درکوي درته چې په دې تاسو مرمۍ رانیسئ، یا هم مرمۍ درکوي در باندې حسابوي، ته په دې بل څه نشي کولی. یعنې اشد ضرورت زموږ څه شی دی؟ هغه دا دی چې موږ هوایي پوځ باید تجهیز په دې معنا ده چې په دې جنګ کې ناټو که امریکایي ځواکونه دي، تاسې یا افغان حکومت خپل سیال نه ګڼي، یعنې تاسې د دغه جګړې یو طرف ناست دی. که مرسته وکړل خو خیراتي مرستې دي، که نه نو هیڅ. زه بیرته په تاسو ته ګرځم. آقای ذکریا، میشه بگوین که این نشست چقدر میتونه اما لحاظ تجهیز، اما از لحاظ صلح و دموکراسی، اما لحاظ انتخابات فایده مفید برای حکومت افغانستان داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام به شما دوستایی که در میز هستند، بیننده‌های تلویزیون آریانا. بر ترتیب از سخنهای دبیر ناتو ینس استولتنبرگ ما چند نقطه بسیار مهم برداشت کردیم که افغانستان نقطه بسیار مهمی است و سرنوشت جهان گره خورده و اونا گفتن که بودن ما در افغانستان ارزانتر است یا کم بهاتر است، کم مصرفتر است از اینکه ما از افغانستان بیرون شویم. و اینا تا امروز با درکی این مشکل که خودشان به صراحت بیان کردن با ما همکاری کردن، نه به خاطر دلسوزی به وضعیت ما بلکه به خاطر بقای خود و به خاطر اینکه توریسم یک امپراتوری پیدا نکنه، یک کشوری در تسلط خود نداشته باشه که باعث آزار کل دنیا شوه. اینا تا امروز تا حدی که ممکن بود و به ما و به بشریت به خاطر جنگ علیه تروریسم کمک کردن. اما درجه بندی کمک و شناسایی اهداف کمک این کار کارشناسای
نظامی است در امورات نظامی و کار کارشناس اقتصادی در بخش‌های بازسازی و ایجاد زیربناهای اقتصادی در افغانستان و همچنین کار اشخاص سیاسی خبره است که ما بتوانیم طرحهای خوب سیاسی به این جامعه جهانی بدیم. به طور مثال ما در طرحهای نظامی درست است که جنگ کشور ما با تروریسم است، یک جنگ جبهه‌ای نیست، یک کانونشنال وار نیست، یک جنگ متعارف نیست. یک جنگ چریکی با جنگ چریکی شیوه جنگ فرق میکنه. یعنی به جای از اینکه ما توپخانه ثقیل داشته باشیم، به جای از اینکه اسلحه خیلی خیلی مدرن داشته باشیم که مثلا روسیه آمریکا جنگ میکنه یا به فرض ایران و پاکستان جنگ کنه، عربستان سعودی موشک‌های دوربرد داشته باشه و سلاح بسیار پیشرفته، ما میتونیم با سلاح ساده و متعارف خود هم دشمن شکست بدیم. اما در اینجا خبرگی سیاسی، نظامی و اقتصادی و همچنین حاکمیت قانون و حکومتداری میتونه یک بخش مهم از برد ما و برد جهان باشه. ولی حکومت افغانستان و وزارت دفاع بارها شکایت کردند که ما نیاز به حمایت هوایی داریم و ما با طیاره های نیاز داریم که دشمن هدف قرار بده و مشکل کلانشان امو بلند بردن ظرفیت طیاره های هوایی اردو است. من بر شما برمیگردم، اجازه بده که چند نکته را در جنگ با تروریسم و در جنگ که یک ملت در مقابل مداخله‌گرا قرار میگیره براتون بیان کنم. اولین چیزی که در جنگ سبب برد میشه انگیزه است، انگیزه به ملت دادن که دشمن درست تشریح کنی، اهداف مشخص برای ملتت بیان کنی که مردم با انگیزه بر علیه دشمن جنگ کنه. از نبود اسلحه که نبود انگیزه خطرناک بوده این چند سال. مثلا کسی بگه که مخالفین دشمن برادر ناراضیت است، آیا تو برادرت با یک مرمی عادی هم نمیخوای بزنی؟ چی رسه که هلیکوپتر به اون نیاز احساس کنی؟ انگیزه نداری که بزنی. دوم مسئله استقرار حاکمیت فکری و سیاسی و روابط سالم اجتماعی است که در اثر اختلافات سیاسی در بین اقشار جامعه مشکنه. مردم به گردن یکی دیگه میفته، بحث‌های قومی مطرح میشه، بحث‌های زبانی مطرح میشه و طرح‌های بسیار غلط آجندای فکر جامعه را تشکیل میده که نباید باشه. اقداماتی را برام اندازن که او خطرناک است و این است که حالت استیبلایزیشن یک کشور به طرف بحران میبره که ما دیدیم سیاسی نمایی کار کرده، یعنی از نبود اسلحه کرده، این خطرناک بوده به ما. و بخش دیگه چیست که در اثر اشتباهات سیاسی، در اثر عمل کردهای غیر مسئولانه ما با جامعه بحران آوردیم. هر بار که ما انتخابات کردیم، انتخابات ما به طرف کجراه کشاندیم و این خود در بین جامعه بحران ایجاد کرده، اعتماد اجتماعی ما را نابود کرده و انگیزه جنگی ما را نابود کرده و صفوف ما را پراگنده کرده، بر دشمن مجال داده که تقویه کنه. ناتو و جهان با هم امکانات خود ما را داد، یک وضعیتی که ما خود ما بحرانزا هستیم، ناممکن است ما را کنترل بله، شما چی میگین؟ میگین که مشکل در مدیریت افغان ها بود یا در نه جامعه جهانی؟ ببینید در دو تا اشتباه دی مملکت در این پروسه چند سال باعث بحران شد. خبرگان سیاسی افغانستان که اینا نتونستن از فرصت ها خوب استفاده کنن، این سه پدیده غلطه به جامعه ما که بحرانزا بود ایجاد کردن و جای ازی که استقرار سیاسی، استقرار اجتماعی یا استیبلایزیشن و بحران زدایی، بلکه اینا در جهت ایجاد بحران در رقابت‌های سیاسی به خاطر به دست آوردن پول، به خاطر غصب اموال مردم، توطئه بر علیه یکی دیگه، به خاطر گرفتن ارگ. ما دیدیم که هر روز توطئه در جامعه بود که اینا یک خبط کلان سیاسی بود که از این فساد به وجود آمد، غاصب به وجود آمد، قاتل به وجود آمد، زورگوی به وجود آمد، چون فرصت‌ها را خبرگان سیاسی ایجاد کرد. نه این که مثل اروپایی‌ها که بعد از جنگ جهانی با وصفی که دشمنایشان در بازسازیشان مشارکت کرد، آلمان بر علیه انگلیس، فرانسه و امریکا در یک جبهه متحد روس بودن، جنگیدن، آلمان رو به زانو انداختن. اما زمانی که پروسه بازسازی ایجاد شد و طرح ترومن و ایده دکتر اچسن به خاطر بازسازی آلمان آغاز شد، خبرگان سیاسی آلمان مخالفت نکرد، نگو فرانسه میره که تو دشمن هم هستی، آمریکا از امکاناتشان استفاده کردن. این من قبول دارم که وضعیت ما با آلمان فرق داره، ما امکانات فکری و تکنیکی نداشتیم، اما بازم خوب وطن دوستی خو می داشتیم. بله. برای ما وطن بالاتر از هر چیزی بود. آقای ذکری، اگر شما بگوین که
ما در کدام نقطه قرار داریم، ما در کدام وضعیت قرار داریم. این نشست‌ها و این تعهدات چقدر به نفع مردم و ما افغانستان؟ بسیار چانس‌های خوب است اگر ما عاقلانه برخورد کنیم. به طور مثال یکی از عوامل ادامه جنگ فقر است. بخاطر اینکه بچه فقیر مجبور میشه که بره در صف طالب یا داعش به خاطر نبودن نان، و این فقر اسباب دیگری در جامعه بار میاره که حتی ایجاد زیربنای اقتصادی بعدی ما و امکانات رشد و انکشافات بعدی ما را سد میشه. فامیل فقیر بچه خاطر روان میکنه بروی سرک خیابان که گدایی کنه یا بره جیب ببره و دخترش خدا ناخواسته برای غلط بره جایزی که به مدرسه و مکتب بره. عامل اصلی از بی‌عدالتی اجتماعی است، فقر است، نبوده. شما ما که یگان روز میریم در سرک اگر این فقر ما مثلا مردم نیستیم مانند هندوستان که فقیرترین مردم هستن و تا سر سرکا خواب میکنن، برعکس ما این فقیرها در بسیاری کشورها موجود بوده، ولی او نفر که از کشورهای همسایه بر ما روان میکنن و الی مردم استفاده میکنن، بم بسته میکنن، این باز بیخی متفاوت است با گفته شما. ببینید هندوستانی که با سیاست‌های غلط خود با اقتصاد درای بسته ملت خود در فقر روی سرک قرار داد و امروز یکی از کشورهایی است که دومین کشور قوی‌ترین رشد اقتصادی دنیا را داره و امروز فقر از هندوستان برداشته شده. 80% کمبود انرژی خود از سولار سیستم و از رینوول انرژی گرفته. با تکنولوژی پیشرفته دیگه گدای دنیا نیست هندوستان. یکی از قدرت‌های قوی اقتصادی دنیاست. برای ما هم امکاناتی است که فقر نابود کنیم، عدالت اجتماعی رو بیاریم، ملت انگیزه زندگی کردن بدیم. و این چی است؟ این اگر به عنوان وزیر خارجه، به عنوان یک کسی هوشیار و خردمند در اینجا مشارکت میکردم، یکی از طرحهای من می بود که 3 میلیون فامیل افغان زیر خط فقر زندگی میکنه. برای باید جامعه جهانی وقتی که میگه که هزینه برآمدن بیشتر از هزینه ماندن است، باید به هر فامیل ما تا مدتی که شما است $50 به حساب ولفیر یا یارانه برای مردم آنه بتی. بسیار تشکر. که حداقل یک بوجه آرد میشه، روغن میشه، دیگه در سر گدایی نکنه، دیگه مردم عزتش زیر پای نشه. این طرح بکنه جامعه جهانی با این پول کمر هیچ کس نمیشکنه، میتونه تنها به هندوستان و تنهایی بته 1.8 میلیارد میشه. بسیار تشکر آقای زکریا. پول انگفت آمد به افغانستان، ای که مدیریت نشد ولی چنین میشد. این مطلقاً فرق میکنه این مسئله. او پولی بود که به حساب بازسازی دادن، به حساب به اصطلاح کپاسیتی بیلدینگ یعنی ظرفیت سازی دادن و بس قابل دید نبود. بسیار تشکر. ما بس میگردم به این این پول دزدی نمیشه به خاطر که ما امیال ریاست احصایی افغانستان دستگاه بسیار خوبی بایومتریک آورد، اما کمیسیون انتخابات با خیانتی که کرد عزیز خود درست کار نگرفت. ما میتونیم با این سیستم بایومتریک فامیلایی که یک بار بایومتریک شه میتونه پول خود بگیره، کسی دیگه پولش گرفته نمیتونه. بسیار تشکر. باز وقفه برمیگردیم با آقای کیانی که موضوع ما سر نشست بروکسل است و چگونگی که ما میتونیم از نشست بروکسل استفاده کنیم یا چطور. یک وقفه کوتاه داریم. شما بیننده برنامه نگرش هستین. آقای کیانی، نشست بروکسل و حضور ناتو تا 2024 چقدر خواهد تانست از هر لحاظ به حکومت افغانستان، به مردم افغانستان مفید واقع خواهد شد؟ به نام خداوند. سلام حضور مهمانان، بینندگان و شنوندگان عزیز آریان نیوز و جناب شما. در یک بود مسئله حضور جامعه جهانی در افغانستان و جنگ در برابر تروریسم بین المللی و جنگ در برابر افراطیت که هر دو مؤلفه‌های بین المللی است امری است نیک. اینکه به حضور ناتو در داخل افغانستان تا 2024 چی منفعت‌های میتونه متوجه مردم افغانستان و جنگ فعلی داشته باشه وابسته به است که نگاه ناتو به جنگ افغانستان از کدام منفذها و از کدام عینک هاست. اگر قرار بشه که ما فی سابق ناتو در افغانستان وضعیت از عینک بعضی از کشورهای هژمونی طلب منطقه ببینه، خب به باور ما نتیجه ملموسی در امر کاهش جنگ برسیدن و تقرب به یک سال عزتمند که متضمن ثبات باشه نخواهد بود. اما اینکه بعد از 17 سال ناتو به این نتیجه رسیده که قیمت رفتن در داخل از افغانستان نسبت به ماندن بیشتر است و نسبت به تسلیم شدن در برابر توریسم بین المللی بیشتر است، این یک امر نیک است و یک نگاه واقع بینانه پیرامون جنگ افغانستان است.
از طرف دیگر تحرکات ناتو در داخل افغانستان وابسته به مردم افغانستان و به حکومت افغانستان است که چگونه ما میتونیم با کدام پتانسیل، با کدام ظرفیت ها، با کدام اسلوب ها از حضور ناتو در داخل افغانستان استفاده بهینه کنیم. یک اصل دیگری که در امر ائتلاف‌های بین المللی نمیتوان نادیده گرفت، ائتلاف‌های بین المللی روابطشان در امر منافع با تاسف روابط ارگانیک نیست، روابط مکانیک است. ناتو با توجه به حضور 27 یا 28 کشور عضو در داخل افغانستان منافع متعدد، منافع واحد را دنبال نمیکنه، منافع را دنبال میکنه که وابسته به منافع 27 کشور است. یعنی این منافع متکثر است. در 16 سال گذشته چگونه بوده؟ فکر میکنین با دید تجربه 16 ساله تا به چند سال آینده، تا به 2024 یک نتیجه خوب یا ملموس به دست افغان خواهد آمد؟ و دیگر شما می سرکل و دایره امنیت افغانستان میبینین که روز به روز بر مردم افغانستان تنگتر شده میره و تا نزدیکای دروازه های هر شهر و حتی کابل رسیده. با تاسف تا زمان ناتو همکنون هم ناتو مستقلانه در داخل افغانستان تحرکات نظامی را انجام نمیکنه. همکنون وظیفه ناتو در داخل افغانستان با وظیفه ایالات متحده آمریکا من حیث متحد استراتژیک افغانستان که با مردم افغانستان میثاق و پیمان دارند خلط شده. ما تا حال نتوانستیم مشخص کنیم که ناتو مستقلانه کدام تحرکات در حول منافع مردم افغانستان، در حول کاهش منازعه در داخل افغانستان انجام داده. از طرف دیگر با توجه به چند لایه بودن جنگ، با توجه به وسیع بودن ریشه های منازعه در داخل افغانستان، نمیتوان به تنهایی ناتو را در داخل افغانستان در برابر تروریسم بین المللی مظفر ساخت. در این میدان که بازیگران منطقوی نقش کلیدی خود دارند در داخل افغانستان، هنوز حکومتی که بتونه با او ظرفیت، با او صلابت کاری در کنار ناتو من حیث متحد استراتژیک باشه و منافع مردم افغانستان را بتونه حداقل در برابر گروه های تروریستی با توجه به کمک های ناتو حفظ کنه، تا این دم ایجاد نشده. ناتو 3 فاز در داخل افغانستان داشت. فاز اول از 2001 تا 2004 بود. این فاز کاملا ظفر و فاز صداقت ناتو در برابر مردم افغانستان بود. فاز دومی فاز از 2004 تا 2009 بود. در این ما دیدیم که سیر نزولی داشت، یعنی از طرف خوب به طرف بد حرکت کرد. بعد از 2004 تا 2009 تا 2014 ما دیدیم که کاملا این آمد به یک گراف منفی را به خود طی کرد و معمولا این گراف منفی به چند مسئله موجب شد که این گراف سعودی به گراف منفی تغییر جهت ده. یک از اون مسائل کلیدی با تاسف انتخابات 2009 بود که به بحران کشانده شد. مسئله دومی نادیده گرفتن ناتو در نادیده گرفتن گروه طالبان در کنفرانس بن بود و ما دیدیم که پس اساسه داره طالب با اون ذهنیت طالبانیسم مایه میگیره و اینا در برابر تحرکات ناتو طالب بی‌تفاوت بودن. مسئله سوم آزاد گذاشتن پاکستان در امر تمویل، تجهیز و تبلیغ گروه های تروریستی و مسئله پنجم اجازه دادن به پاکستان در امر ترویج ذهنیت دهشت‌افکنی و ذهنیت افراطیت و مسئله ششم با تاسف نگاه نرم افزاری در برابر گروه طالبان. مسئله هفتم نبود یک تعریف مشخص در برابر تروریسم بین المللی، تروریسمی که در سال 2001 تعریف کردند. این تعریف با تاسف متغیر به پارامترها و شاخصهای داخلی بود و متأثر از جنگ عراق شد، از جنگ سوریه شد، از جنگ لیبی شد. اینجا بود که ناتو در داخل افغانستان دچار یک سراسیمگی شد و این سراسیمگی موجب فربی نمودن گروه های تروریستی و موجب رشد گروه های دهشت‌افکن در داخل افغانستان. سال 2014 به این طرف ناتو اما در رأس یک حمایت قاطعی که در تمویل، تجهیز و حمایه مشاوریت در اردوی ملی و در پلیس ملی کار میکنه. بحثی که شما از تروریسم بین المللی صحبت میکنین و آقای ذکریا هم از در مورد برادران ناراضی صحبت کرد، طالبان یک حقیقت هستند که باید پذیرفت. از هر باشه از این مردم هستند و از بین مردم ریشه دواندن. پسر مردم، برادر مردم و پدر مردم در طالبان است و دقیقا از طرف اینمی هر قریه، کلان قریه و از هر مسجد حمایه میشن. پس فکر نمیکنین که مشکل در ضعف مدیریت بوده، نه در دید ناتو؟
شکی نیست که طالبان می‌نست یک واقعیت نظامی و امنیتی در داخل افغانستان هستند و شکی نیست که در طول 17 سال جایگاه نظامی خود در برهم زدن نظم افغانستان و تا منطقه تثبیت کردن. من میخوام تذکر بدم به شما که طالبان شامل 5 لایه هستند. لایه استراتژیک است که اون لایه معمولا خانه‌هایشان رهبرانشان در پاکستان و بیرون از افغانستان هستند. لایه مالی است که اونها یک دفترشان در قطر است، اونها مصرف جمع کردن پول و یارانه هستند. لایه اپراتیفی است که لایه اپراتیفی معمول مصرف تهیه برنامه هستند. لایه تاکتیکی است که اونا سعی میکنن مکانیزم تطبیق برنامه را در عمل پیاده کنن و لایه جنگی است. لایه افقی از اینا شکی نیست که افغان هستن، اما با تاسف ذهنیتی که اینا حمله میکنن اون ذهنیت بیرون مرزی است. اون ذهنیت است که نی به نفع مردم افغانستان نی به نفع افغان است. اون ذهنیت مرجع و منبع تغذیه از شبکه‌های خون آشام استخبارات منطقه است. پرسش همین است که ما سالها باقی میکنیم. آنچه که بسیار در سال افغانستان باید مشخص شوه پهلوهای مبهم سال در داخل افغانستان است. ما واقعا سال میخوایم با کدام لایه از طالب کنیم؟ آیا این لایه جزء 5 لایه که من تذکر دادم جزء همین لایه هاست؟ آیا رهبران این لایه ها مشخص است؟ آیا طالب واقعا وقتی که میخواد وارد گفتمان صلح با مردم افغانستان شه به اون پرچم سیاه میخواد سفید خود میخواد وارد نظام شه یا این پرچم سرنگ ما را قبول میکنه؟ اگر کوتاه بگوین آقای کیانی، فکر میکنین ناتو و جامعه جهانی از صفر شروع میکنن یا نه ناتو و جامعه جهانی در 99 باقی ماندن و حال رای را پیدا میکنن که از این بحران خدا بکشن؟ معمولا از دید نظامی منازع شامل 5 مرحله است. مرحله پیش منازع، مرحله شروع منازع، مرحله اوج بحران، مرحله ختم منازع و پیامدهای منازع. این یک دوران خبیث است. اگر مرحله ختم منازع مدیریت نشه مانند غده‌های سرطانی پس اثر گرفته میشه. با تاسف ما به مرحله 5 هستیم. این مرحله 5 مخالفین مسلح کلانشهرها را گرفتند، شهرهای استراتژیک در محاصره دارند، فقط منتظر از این هستند یک جرقه هستند که ولایات سقوط بدن. اگه این وضعیت مدیریت نشه به مراتب بدتر از مرحله اول اینا رشد سرطانی پیدا خواهند کرد و هم مردم افغانستان هم ناتو را به چالش خواهند کشید. یک اصل دیگر که میخوام تذکر بدم، اولین مأموریت ناتو بعد از 1949 مأموریت بیرون مرزی ناتو در داخل افغانستان است. جنگ افغانستان به پرستش و اعتبارات و ابهت بیرون مرزی 27 کشور قدرتمند اروپایی وابسته است. اگر قرار بشه که ناتو واقعا مردم افغانستان را تنها بگذاره به مفهوم شکست در برابر تروریسم بین المللی و به مفهوم باج دادن به گروه‌های تروریستی بین المللی است. این امر نباید فراموش کرد که ناامنی در کابل به مفهوم ناامنی در بروکسل خواهد بود. ناتو حال به این حقیقت پی برده اینکه چگونه با کدام مکانیزم ها، با کدام روش ها و با کدام آجندا میخوان با گروه طالبان با میای گروهای دست افکن صلح کنند. این برمیگرده به زعامت افغانستان که چی تصویر از جنگ افغانستان از پیامدهای منفی از زیر میشه در اتاق گفتگو و نشست ناتو ایران. حکومت افغانستان بسیار امیدوار است به خاطر صلح و مسئله صلح. همچنان آقای زلمه خلیزاده میفهمند که به پاکستان دوباره رسیده و مرحله سوم گفتگوهای صلح آغاز میکنه. خاغلی اصولی صاحب، د افغانستان د امنیت ټیکاو لپاره او د دې وضعیت د کابو کولو لپاره آیا د حل لاره شته؟ تاسو څه باور لرئ چې راتلونکي به څه وي؟ حال دا چې یوازې موږ په کابل کې نسبي امنیت لرو. ګورئ د حل لاره ټولو ته معلومه ده. امریکا هم په دې پوهیږي چې د حل لار موجوده ده. د سیمې نور هیوادونه هم په دې پوهیږي چې د حل لاره موجوده ده. د حل لاره یوازې او یوازې د امریکا څخه شروع او په پاکستان افغانستان ته رارسیږي. که په رښتیا ډول موږ وغواړو چې سوله راشي په امریکا باید فشار راوړو. امریکا باید صادقانه په پاکستان فشار راوړي چې ترهګرې ډلې تجهیز نه کړي، تورستان نور ونه روزي، تورستان ته ډوډۍ او اوبه ور نه کړي، افغانستان ته یې راونه لیږي. نه یوازې افغانستان بلکې په سیمه کې نور هیوادونه هم د پاکستان د تروریزم نه په امان کې نه دي. په بخښنه سره اصولي صاحب، تاسو د فشار کلمه
کاروئ حال دا چې مونږ په هغه سټیج کې نه یو چې د فشار یا هم د دعوې کلمه د داسې یو بل قدرت په وړاندې فشار په دې معنا نه دی چې موږ د دوی سره ټوپک واخلو او په دوی ټوپک ونیسو چې الله دغه کار راته وکړه. نو ډېر فشارونه دي، سیاسي فشارونه دي او دې ته ورته ولسي فشارونه دي چې موږ کولی شو په امریکا یې راوړو. په همدغه دوستۍ کې چې دوی همدغه دوه برخو هم ستاسو ټینګار غواړم، ولس کوم ولس او همدارنګه سیاسي فشار له کوم ظرفیت نه؟ ګورئ موږ تاسو ولس لرو، ملت لرو. کله هم چې د افغانستان مسایل په جګړه کې ښکیل شوي یا افغانستان په جګړه کې ښکیل شوی، نو دولتونو د وخت رهبرانو ولس ته رجوع کړی. همدا ولس ته یې چې مشکل ور حل کړی، همدا ولس ته یې چې سرونه یې خیندلي. اوس هم څوک دی؟ همدا زموږ ملي پوځ د دې ولس څخه جوړ دی چې هره ورځ په لسګونو سرونه خیندي، شهیدانیږي، دوی قربانۍ ورکوي د افغانستان په نوم باندې، د افغانستان بیرغ باندې. دا څوک دي؟ دا خو د بل ځای نه دی راغلي، دا زموږ ولس دی. همدا ولس کولی شي چې په دوی فشار راوړي چې دغه سرطاني دانه دی چې په سیمه کې ده چې پاکستان نومیږي، دا نور ډېر تداوي که. دا یو مرض ګرځېدلی دلته، ناعلاجه مرض ګرځېدلی چې یوازې امریکا یې جوړولی شي، طبیب یې امریکا کیدی شي. دوهمه موضوع دا ده، ما په وار دا وړاندیز کړی، موږ په بېځایه مصارفو چې هر وخت هم کړي، د 18 کاله یا هم ووایو د 40 کاله چې دلته جګړه ده، موږ باید ډېر تمرکز په هغه څه کړي وای چې ځای نیو. هغه دا دی که ماته طالب او داعش او نورې ډلې پاکستان روزي، نو زه هم تر یو حده په فیصدۍ سره که د 100% کومک زموږ د نظام مخالفینو ته ورکوي، 10% موږ هم کولی شو چې ورته بلوچستان وروزو، موږ کولی شو پښتانه ازادي غوښتونکي وروزو، دا موږ کولی شو، اما موږ ونه کړل. افغانانو دا کار ونه کړ. ګورئ افغانانو تل د پاکستان سره رښتینې اوسېدلي. کله چې هندوستان په پاکستان راننوته او لاهور یې ونیوه، د وخت پاچا ظاهر شاه ته یې وویل چې اوس د دغه خوا ته راشه، تر اباسینه، تر اټکه، خپل حدود دې ترلاسه که. مګر ظاهر شاه ورته وویل چې زه دا کار نه کوم چې د شا لخوا په چا وار وکم. ستونزه دلته ده، موږ د شا لخوا وار نه دی پې کړی، اما دوی د تل دپاره دا کار کړی. اوس خو په دې وضعیت کې نه یو چې تاسې هغه وړاندیزونه چې وکړل مونږ نشو کولی، نه مو دومره سیاسي ظرفیت په لوړه کچه ده او نه هم زموږ اقتصادي وضعیت. موږ ډېر څه کولی شو، اوس هم موږ ډېر څه کولی شو. په فیصدۍ سره ما وویل چې موږ کولی شو 5% 10% دغه کارونه وکړو. دای چې یو بام زما په کابل کې چوي، دای چې په بله ورځ بل دلته چوي، تر 10 زه هم کولی شم چې یو بام د په اسلام آباد کې وچوم، د چا په لاس. دای هم خپل نه راځي، دای راځي زما د افغان چې پټکای والی ګیره یي د هغې په لاس یې راوړي دلته چوي. زه هم کولی شم چې د هغې بلوڅ شخص په لاس باندې چې پټکای والی او ګیره یي، زه هم دا کار کولی شم. ولې ونه کړو دغه کار؟ زما ماشوم د پنجابي د ماشوم نه څه تفاوت لري په وینه کې؟ د هغې هم وینه ده او زما هم وینه ده. په اوږدمهال وضعیت کې دا تاسو د حل لاره بولئ که نه؟ نور وړاندیزونه هم لرو، سیاسي سټیجونه هم لرو چې دنه ګټه واخلو. هیڅ وخت په زاریو باندې سوله نه راځي، هیڅ وخت په زاریو جنګ هم نه ګټل کیږي. کله چې ډګر ته وځي چې ورته وایي چون به میدان آمدی میدانیم، که په میدان کې ترې ونه ګټې نو ته نشي کولی چې د کور د انګړ نه نارې کړي چې یا د خپل بسترې نه نارې کړي چې زه دغه دا جنګ ګټم. موږ د ورځې خوا و شا شهیدان تر 50 شهیدان لرو. اخوا هم که ورسره حساب کړو تر 1.5 افغانان وژل کېږي په دې جګړه کې. کله چې 1.5 افغانان په جګړه کې وژل کېږي او تر 200 موږ یا ټاپیان ولرو،
نو موږ د چی شو ډار شو نور دا کولای شو چې پاکستان کې هم ډیره مننه تر یو حده دا کار وکړو تشکر دا پټه نه ده دا یې رالیږي زه یې ولې ورونه لیږم که دا یې لس رالیږي دوه لیږلی شم ډیره او مننه زموږ سیاسیون باید د دې طرحې کار واخلي که د سیاست له پلوه ډیپلوماتیک لارې نه ګټه واخلو دا به ډېر ګټورې ښاغلي اصولي صاحب او موږ نتیجه اخلو آقای ذکریا په هغه صورت کې که زموږ زارۍ څوک ومني اوس امریکا طالبان ته زارۍ کوي او طالبان په ډېر لوړ سټیج خبرې وکړې روسیې ته لاړ او په روسیه کې د هغه لویو سټیج نه خبرې وکړل چې افغانان او هغه افغان پلاوي چې ورته تللي وو پس وو دا د نړۍ د سیاستونو بله برخه ده اما دا چې پاکستان سره زموږ څه دي دا بیا بل مخ دی مننه رای حل شما در چی میدانین؟ آیا در کوتاه مدت ما به یک نتیجه خواهد رسیدیم؟ مسئله صلح ما تمام گرویدی این وضعیت امنیتی افغانستان است. اگر مسئله دموکراسی است، پیشرفت دموکراسی، اگر انتخابات آینده است و یا هم اگر پیشرفت است، اگر شما سر صحبت اولتان تاکید میکنین از بین بردن فقر. ببینید ما باید به هر شکل ملت سازی را سر آغاز کار خود نشان بدیم که بنایست یک ملت واحد با یک هدف واحد منافع ملی خود در نظر بگیریم و بسیار پافشاری کنیم. امکانات دنیا در اختیار ما است. طالب هیچ عنوان قدرت گرفته نمیتونه. این حرف ینس استولتنبرگ حرف هوایی نیست. به فرض اگر طالب بگیره کابل در جنگ چریکی مزاحمت به کلهی کرد و پلانهای پاکستان عملی کرد، وطن خود از رشد اقتصادی و رشد اجتماعی ماند، اما در ظرف 2 روز بمباردمان جامعه جهانی طالب باز میگریزه، نمیتونه مقاومت کنه و خودت و این حرف بسیار روشن است که طالب از راه جنگ نمیتونه ببره. بیتر ای است که طالب بیاید طرحهایی که افغانستان برش داده، حتی طرح بدون قید و شرط، باید رو بپذیره، به ملت خود جفا نکنه، از مزدوری دست بکشه و به پروسه صلح شامل شود. دیگه حرف پاکستان سر جای بانه و حرف دیگه که اصولی صاحب گفت حرف بسیار درست و منطقی است. باید پاکستان زیر فشار قرار بگیره و امروز زیر فشار شدیداً قرار گرفته. همین که نامه سرگشاده یا نامه برش ترامپ روان میکنه به عمران خان که ما را در صلح کمک کن، این به معنای است که ما تو را شناختیم که تو عامل جنگ هستی، تو را شناختیم که مصیبت در منطقه و در جهان ایجاد کردی، لطفا به خاطر صلح در منطقه همکاری کو. باز کسا میگه که عذر است، این عذر نیست، این در حقیقت یک اخطار بسیار مؤدبانه است برای پاکستان، یک توهین مؤدبانه برای پاکستان است که تو عامل جنگ هستی، شناسایی کردیم، همکاری کو. بسیار تشکر آقای ذکریا. ولی فکرتون باشه که وقت زلمه خلیزات نماینده خود به پاکستان روان میکنه بار به این معناست که وضعیت امریکا با پاکستان و با طالبان خوب نیست. ببینید امریکا موضع‌گیری یکسان نداره، بسیار حرفایشان ضد نقیض است. به طور مثال متیس و جنرالای دیگه ازی حرفای میزنن، یک روز یک حرف میزنن، دیگر روز دیگر حرف. متیس گفت که طالبان اگر تا زمانی که از کشتن مردم دست نکشه و تا زمانی که روابط خود با القاعده قطع نکنه یا با تروریسم، ما هرگز با اینا صلح نمی‌کنیم و گزینه ما زدن است. بسیار تشکر. طالب بر شکل میزنن اما طالب یک کمی رحم کنه، هم به خود هم به ما. بسیار تشکر. نه به اصطلاح به دادش پاکستان خواهد رسید و نه ایران نه روس. و ما دیدیم عذر و تضرع پاکستانی‌ها را، طالبای پاکستانی را در روسیه که عذر میکرد که برای ما یک دفتر بده. بسیار تشکر. چرا که گدایی میکنیم به ملت خود ستم. بسیار تشکر، ممنونتان. خاغل اصولی صاحب تاسو نه ډیره مننه. آقای ذکریا از شما تشکر. از شما هم تشکر صاحب، وقتتان ما قرضدار. در دیگه آینده حتما آخرین پیامتان دوچند میتیم آقای کیانی. بیننده های عزیز، برنامه در همین جا به پایان میرسه. تا دم دیگر شما را به خدای کریم و رحیم میسپارم. الله یار مددگارتان.